یو وخت اکال کې په یو مجلس کې ناست یو شخصي مجلس ده، نو ټول پکې دا مشران ناست وو. نو یو مشر داسې ادب ذوقه سړی دا یو شعر یې ویلی، دا فکر کوم د سلیم صاحب دی چې زاهد چې نس کې دی دنیا کې شراب دا انتظار دی چې توبه خو نه ده. یو سړي ویلی چې دغه شاعر هغه سلیم صاحب نه پېژانده، هغه ویلی چې دا قلندر مومند یاد کړ. نو ویلی قلندر مومند یو شعر دی چې همدا بیت یې ویلی چې دا انتظار دی چې توبه خو نه ده او زاهد چې نس کې دی دنیا کې شراب. نو دا یو بل ته داسې یو څو کسانو وکتل، ویلی افسوس چې دا قلندر مومند عقیده کې داسې دغه هم نه دی جوړ هم نه دی، خو دا شعر زما خوښ شو، نه پوهېږم څنګه چل دی دا شعر باندې دغه وکړه. نو موږ داسې کشرانو موږ یو طرف ته ناست وو، اورېدل هم چې دا موږ ته خو دا خلک داسې ښکارېدل چې دا ډېر یو مقدس خلک دي، غټ خلک دي، دا موږ به کوشش کوو چې دوی نه زده کړه وکړو که نه. بیرون چې ووتلو نو دوه درې کسان ما نه مخکې روان دي زور پسې یم او وځو دی دغه نه. نو یو بل ته ویل چې د دې سړي عقیده کې خو ماته څه خلل ښکارېږي. زما ذهن کې یو ټنګ وشو، ما هلې ووایي دی په یو دومره خبره نشي زغملی که نه، یعنې دا بیا وړاندې به څه کېږي که نه. ژوند خو دا نه دی لکه د ګاډۍ اس دی چې همدغه مخامخ به زه وینم او اخوا دې خوا به نه ګورم که نه. استاد دې هغه خبره وکړله تېره برخه کې زموږ دا دویمه برخه ده زموږ د استاد سره د خبرو چې له وطن سره د مینې په اړه خبره وکړله. موږ مخکې د انټرویو نه هم دا خبره کړې وه چې په زموږ په ګاونډیانو کې داسې خلک ول چې هغوی د خپل وطن لپاره جالیات جوړول، تاریخي جالیات د هغه د ساتلو لپاره. تا یو پوښتنه هم استاد نه وکړه، لکه هغه اوس وکړي ملګري به مو اوري استاد به اصلا د جنګونو د حالات داسې کړي وي تېرو 40 کلونو اوس به نیمې پېړۍ ته خبره تقریبا رسېږي چې زموږ هېڅ بنسټ روغ نه ده پاتې شوی. ملت جوړونه، هغه ملي اعتقادات، باورونه چې بیا لږ نور ادبیات، سیاست، هر څه نړېدلي دي. او هغه څه چې زموږ د ملت جوړونې سره مرسته کوي او هغه کسان هغه یا شته نه او یا هغه هر څه له منځه تللي دي. زموږ په ګاونډ کې نور نړۍ کې موږ ګاونه ګرځو که نه، داسې خلک شته چې هغه د ملت جوړونې لپاره خلکو باندې د هېواد د منلو لپاره او د استحکام لپاره باقاعده دوی یو طبقه خلک بلکې ډېرې طبقې خلک دوی هلته ګومارلي وي، استخدام کړي وي او خپله په ډله ییز ډول باندې کار کوي. مثلا ادیبان او لیکوالان استاد مخکې خبره وکړه، لکه مثلا په پاکستان کې چې اوس ګورو چې ډېر داسې خلک چې هغوی پاکستانیت لپاره به خپل خاص قلم ځانګړی کړی و، ټول عمر به یې هغه لیکل کول. موږ داسې خلک پیدا نه شوی کړی په دې دومره وختونو کې په افغانستان کې، اوس هم نشته. او لږ تر لږه ماته خو هیله نه ښکارېږي داسې یو څوک دي حتی په دې ځوانانو کې را پیدا شي چې په کمال تعهد سره دې کار ته اوږه ورکړي چې د دې ملت چې څه شته وو هغه په خپلو قلمونو خوندي کړي او په خلکو یې ومني او خلک ورته متعهد کړي. دې کې دوه خبرې دي. یو خو دا ده چې پاکستان یو ضرورت درلود، هغه تاریخ نه و، پاکستان د پاکستان څه ماضي نه و، نو د هغوی ستونزه دا وه چې باید ډېره اتکا په جالیاتو وکړي، ځکه چې دوی بله وسیله نه درلوده. تاریخ خو هلته و نه، تاریخ خو هلته د سیندي دی، د پښتانه دی، د بلوچ دی او یا مثلا د پنجابي دی، او د پاکستان تاریخ خو نشته. نو دوی ضرورت درلود چې د پاکستان ته یوه دیني صبغه، یوه روحاني صبغه پیدا کړي او د هغو دپاره دوی ځینې تکړه پیاوړي قلموال استخدام کړل او هغوی کمال دا و چې هغوی اول ځان په خلکو ومانه. مثلا هغوی کرپټ نه وو، هغوی دغسې ژوند تېراوه چې مجلل او د عیش او د ژوند نه وو. نو خلک یې دې ته رامات کړل چې دوی خبره ومني. له هغه نه وروسته بیا دوی دغسې جالیاتو ته لاس واچوه او هغو دپاره هم دغسې کمال وکړو چې یعنې دغسې جالیات یې کړل چې هغه وي نقل مطابق اصل است، یعنې دغسې جالیات یې وکړل چې هغوی د خلکو اذهانو کې ځای نیولی شوی. نو دلته چې و افغانستان خو 15 کلن تاریخ لري، نو دلته چا داسې یو خاص ضرورت هم نه درلود پخوا چې دغسې هغه وکړي، ځکه یو تاریخي ملت و او تاریخ یې موجود و. او بل د اوس وختو کې خو موږ ډېر په بهرنیو هېوادو کې واوسېدو. هر بهرني هېواد کې چې سړی اوسي هغلته د سړي هغه وطن دوستي
یا هغه ملت پالنه کمزوري کېږي. دا طبیعي خبره ده که یو سړی ډېر وطن دوست هم وي نو چې د وطن نه 20 کاله 30 کاله لرې پاتې شو د مهاجرتونه خو دغسې یوه ستونزه لري. مهاجرتونه ځینې ګټې هم لري خو بیا ځینې تاوانونه هم پکې وي. یو تاوان یې دغه دی چې سړی د خپلې خاورې سره د خپل وطن سره د خپلو خلکو نه لرې پاتې کېږي. کورنۍ یې مثلا په بل ځای کې میشت شي هغه د وطن نه لرې شي هغه بیا هماغسې فکر کوي. زه د انګلیس کې ما ډېر متوجه شوی مثلا یوه خبره وي دوی ته ټوکه وي موږ ته هېڅ هغه ټوکه نه وي دوی ورته خاندي خوشحاله یي ورته موږ دپاره هېڅ جالبه نه وي. دغسې فرقونه دي. موږ ډېر د وطن نه لرې پاتې شو او بیرته چې وطن سره یو ځای کېږو په یو مصنوعي تار یا د معاش او یا د مثلا د امتیازاتو په تار ورسره یو ځای شو. کورنۍ یې ملته دي. وطن خو کور دی وړوکی کور دی چې د باندې و د وطن کې نه و نو ته بیا د دې وطن سره هغسې مضبوطه رشته نشې پاللی. دا د ما خپله ذاتي تجربه ده. مثلا 2 تابعیته دا غټ تاوان چې موږ ته پېښ کړو د 2 تابعیتونو پېښ کړو. یو سړی د کورنۍ هلته ده دا یې د دې وطن سره څنګه وپالي بیا چې د بچیان هلته دي. داسې یو خبره راغله چې د هغې وطن او د دې وطن د ګټو منافعو خطر دی به کوم طرف دا دغسې خبره لکه پخوا چې زموږ خلک اماراتو ته سعودي ته د کار دپاره تلل او هلته به پیسې ګټلې نو خو وطن خو یې ده او کورنۍ خو یې دلته وي. دوی اوس د هغو ځایونو راځي دلته د پیسو د ګټلو دپاره. نو کله چې د دوی قرارداد پوره شي یا هغه ډالري معاش پرې ودرېږي بیا دوی یوه شپه هم په دې وطن کې نه تېروي. بیا څو دلته یې امن یي دلته مثلا امنیت ټینګ وي سړیتوب وي نظام په پښو ولاړ وي دا ټول شی صحیح وي. خو چې دی د وظیفې نه لرې شو بیا دا وطن په هېڅ هم نه ارزي د دپاره بیا یوه شپه هم نه کوي. نو دغسې یوه مسله ده. دې دپاره نه دغسې هڅه چا وکړه حکومتونو او نه د موږ واقعیت سړی باید وي نه د موږ په دې شخصیتونو کې دغسې ظرفیت و چې یو کار وکړي. او هغه د ډاکټر صاحب فاروق اعظم یوه لیکنه وه ډېره پخوا چاپ شوې وه مشر هم د خندا کشر هم د خندا. دلته موږ نه مشر په مشرولۍ پوهېږي نه کشر په کشرتوب پوهېږي. نو وطن زه چې فکر کوم د موږ دپاره اوس یوه وسیله ده چې وطن سره موږ علاقه ښیو او ځان وطن دوست او ملتپال او هېوادپال ښیو. لکن د اکثریت اړیکې د وطن سره شلېدلې دي په مادیاتو بنا دي په ګټو په منافعو بنا دي. نو دغه شي زموږ دغه ملتپالنه او هېوادپالنه کمزورې کړه. که موږ داسې خاص ضرورت هم نه درلود چې موږ جهل وکړو. او اوس خو نو فضا او هوا دغسې ده چې موږ نه ډېر څه خپله پردي کېږي او په پردي رنګ کې رنګ کېږو او د خپل وطن رنګ په موږ کې اوس ډېر تت دی. نو الله دې رحم وکړي. استاد دغه د وطن سره د مینې د کوم تار چې شلېدلی دی د دې د بیرته رغولو یا بیرته تړلو یا غوټه کولو لپاره د لیکوالانو هم یو ستر مسؤلیت شته که نه دوی باید د وطن لپاره لیکلو کې چې هم د خلکو ذهنونه ورغېږي هم یې مینه د ورسره پیدا شي. ځکه ځینې خلک بیا د وطن په ځای باندې له اشخاصو په باره کې شیان لیکي او خپروي شخص چې لاړ بیا هغه کیسه هم ټوله راټوله شي بیا بل شخص پسې شروع. خو شخص سره د ګټې خوندي دي دی مجبور دی چې هغه شخص ملاتړ وکړي تایید یې کړي ځکه د ګټې ورسره خوندي دي او هغه هلته لوی هدف چې دی هغه دلته اهمیت نه لري چې هغه وطن دی هغه خلک دي. نو د ګټې یا د دلته د اشخاص سره خوندي دي یا د دغه بهرنیو هېوادو سره اړیکو کې خوندي دي نو دا یې همغو ته اهمیت قایل دی. خپله د وطن دایه اوس متاسفانه سړی باید ووایي ډېره کمزورې ده او حکومت هم سرکار هم دې ته توجه نه کوي. خپله د سرکاري اډانه چې دا دغسې دي چې دا د دې وطن نشلیدلي دي د دې وطن سره. نو چې حکومت دغسې وي خو بیا خو یا الناس علی دین ملوکهم نو بیا خو خلک باندې هم دا اثر کوي. دلته معاش مهم دی. دلته دغه دوی چې درته ترجمه کړې ده د سفرنامه دې کې یو ځای کې وایي چې
موږ په چلستون ماڼۍ کې اوسېدو او کله چې تلو نو دوی وی چې بیا موږ د خپل موږ چا خدمت چې کوو په دې قصر کې په دې ماڼۍ کې نو موږ یو بل ته وویل علامه اقبال او ندوي صاحب او د خلکو چې یاره ټوله دنیا کې د ټپ رواج دی د ټپ بخشش به ورکړو نو د خلکو ته به موږ بخشش ورکړو هغه چې موږ دوی ته د پیسې شلګون کوم لوټ ښایي چې دا ونیو دوی چې دا خو موږ نه اخلو دا خو موږ سرکاري او ملي او انساني وجیبه موږ دلته سره کړې ده موږ دا هېڅ دوی ونه خستل یعنې وخت کې موږ دغسې تربیه او غرور وکړې اوس خو بهرنیو ته موږ ډېر مات یو منګل صاحب تاسې یو خبره وکړله چې اوس واقعا دغه غټ خلک چې موږ په ذهن کې تصور کړي وو چې دا فلانی ډېر غټ سړی دی فلانی دا ډېر واړه شوي دي دا ډېر عجیبه داسې دي چې مثلا دغه یو سړی دی هغه ځان ته یو ګروپ جوړ کړي 15-16 کسانی په هغې باندې خلک هم کنځي په هغې باندې خپل کارونه هم کوي په هغې باندې یو داسې یو ټولی ورسره لکه هغه ټولی خاکبات بانډستان دی نو دې نه ښکاري چې دا سړی څومره ورکوټی دی دې دپاره چې وطن ته کار وکړي یا ټول خلک ځان خپل وګڼي دی یو 15-16 تاسې بل دلي زه به نومونه نه اخلم همدغه نومونه چې زموږ په ذهن کې فلانی صاحب فلانی صاحب دی یو ګروپ جوړ کړی یو بانډ جوړ کړی 15-16 کسانې ځان نه تاو کړي دی نه اخوا ته څوک ویني نه همدې که ورته ویلې دا سړی ښه دی وایي ښه دی که خراب دی خراب دی بس داسې یو ټولی خاکباد یا قوای ضربتي جوړه کړي په همغې باندې خلک هم کنځي په همغه باندې جنجال هم کوي په همغې باندې خوشحاله وي د هغې په څنګ کې دیم تاویږي را تاویږي یعنې اصلا دغه شخصیتونه دلته بیخي زه فکر کوم له منځه ځي یا تلي دي یا ډېر ضعیف شوي دي دا ستونزه شته او د ما په فکر یو علت یې دغه دی چې موږ غټ اوسېږو چې غټ پاتې شو لوی پاتې شو نو په خپل وطن کې لوی پاتې کېدی شو په بهر کې موږ لوی نشو پاتې کېدی هلته قانون تا ته برابر مساوي حیثیت درکوي لیکن ته د ټولنې دومه درجه سړی ته په هغه ټولنه کې لسم نسل هم نشي ننوتی چې واقعا دغسې احساس کړي چې زه هم د دغه وطن سړی یم نو په بهر کې خو موږ بیا هغسې شخصیت نشو پیدا کولی نو یو علت چې دغه کوم چې موږ ته غټان ښکارېدل او دا واړه وختل همدغه و چې هغوی په بهر کې واړه شوي وو دلته په خپل وطن کې غټ وو په بهر ته چې لاړل هلته واړه شول او بیرته د بهرنیانو په سوچ او په فکر او په نقشه باندې دلته راغلل او دلته د ترجمانانو حیثیت لري دوی یعنې مغه د بهرنیانو قوانین هم لوایح هم دوی چې همغه لیکلي دي دوی ترجمه کوي او سوچ هم په پردۍ ژبه دی فکر هم په پردۍ ژبه دی دلته ترجمه کوي یا ترجمه کې هم سکته وي ګډوډه او پیغام یې ډېر کمزوری وي نو یو علت دغه دی چې یو سړی وي چې پښتو کې وي چې خان یې په یاران یې نو په وطن کې سړی په خپل وطن کې سړی دغه لوی وي غټ وي زه همیشه چې دې نظم د ما کاغذونه پاسپورټ هر څه جوړ وي لیکن زه د ویر احساس کوم نیولی سړی او زه د ویر احساس کوم چې یاره اوس دلته د امیګریشن ته زه ودرېږم په دې قطار کې څه مسله پیدا نه شي څه ستونزه پیدا نه شي څه خبره پیدا نه شي ځکه زه خو پاسپورټ یې راکړی لیکن زه هغو د زړه نه یم تسلیم کړی نو دغسې مسله ده دا چې څومره رشته د وطن سره مضبوطه وي سرشته خو بویه له وطن سره سایله کور دې پکې نه صحیح خو ګور پکې صحیح نو دا خو همدغه ډېره دقیقه خبره ده نو د موږ غټه ستونزه دی ما په فکر نور به هم وي خو یوه دغه ده چې دا ما احساس کړې ده په خپله چې بهر سړی څنګه وي او دلته چې بیا دوی دغه خپلې اصلي او جعلي ډګریانې په دې مظلوم قوم باندې په څومره قیمت خرڅوي د دوی ډګریان حیثیت هم ماته معلوم دی او د دوی د ژوند کچه هم هلته ماته معلومه ده او دلته چې بیا دوی په دې خلکو څومره کبر کوي او هغو خلکو ته څومره ټیټ کېږي او جاب سنټر کې څومره په ذلت ناست وي او هغه ورته وي چې هغه خیرات ورکوي دلته یې ډېرو د خیرات دوسیې راووتې که نه چې هم یې خیرات خور هم یې دلته ډالري معاشونه غوښتل څوک بندیان دي څوک جریمه دي څوک سلو غضبو ککړ دي